سلامونه نیکې له ملګرو چې روغ جوړ سات په جامو کې پټ یاست. لکه څنګه چې تاسو ولیدل چې مونږه په تیر ویډیو کې یوازې یو اکاونټ جوړ کړو. څنګه مونږ کولای شو یو اکاونټ جوړ کړو؟ مونږ اکاونټ جوړ کړو او د اکاونټ لپاره مو ځینې شیان چې اړین وو په لومړی سرونو کې هغه ما اډ کړ ورته. نو دا ویډیو ډیر اړینه ده، ځکه اړینه ده چې دا داسې یو معنا لري لکه تاسو یو څه تعداد چګدئ. کله چې تاسو تعداد وګورئ، تاسو تعداد باید ډیر پوخ اوسیږي. نو د یوټیوب لپاره تعداد هغه موضوع انتخابول دی او تاسو نیش ورته ویل کیږي چې موضوع د موږ تاسو په عامه طریقه باندې او هغه کانټینټ چې ته انتخابوي، کانټینټ یا نیش یا موضوع خواره او چې موږ بلند په ساده ژبه وایو چې موضوع په کومه موضوع کې ته غواړې کار وکړي. نو دا ډیر اړینه ده چې اوس موږ یوټیوب جوړ کړو او یوټیوب کې غواړو ویډیوګانې اپلوډ کړو او کومه برخه انتخاب کړو، په چی شي کې ویډیو اپلوډ کړو. نو په دې برخه کې تر ټولو ډیره پلټنه وکړه، ځکه پلټنه وکړه چې دا ډیره اړینه موضوع ده چې ته ښه موضوع انتخاب کړې. که چیرې ته یو داسې موضوع انتخابوي چې ته هغې موضوع سره علاقه لرې او هغې موضوع کې ته پوهه لرې او هغې کې ته دوام ورکوې، په اخر کې ښه نتیجه هم ته ګورې. که چیرې ته یو موضوع سره اصلا علاقه نه لرې او پوهه پکې نه لرې، سخته ده درته ډیره، نو ته هغه انتخاب کوي او ته دې لپاره هغه انتخاب کوي چې نورو خلکو دا موضوع انتخاب کړی دی او هغوی هغه ځای ته پکې رسېدلي دي. دا په دې معنا باندې نه ده چې ته به هغوی غونته مغزه ته ورسېږي. زه دا خبره دې لپاره ته کوم چې دا خبره سپینه اوسېږي او خلکو په څېر باندې ته نه وایم چې هو خلک چې سپوږمۍ ته رسېږي ته هم سپوږمۍ ته رسېدلی شي. موږ ډېر په ټیټه کې یو، موږ ډېر په ځمکه روان یو چې د حد نه موتلې. نو همدې لپاره زه غواړم چې تاسو سره پاکه صافه خبره وکړم. نو موږ په تېره زموږ افغانان پښتانه وروڼه ډېر شاته پاتې یو، په دې برخه کې څوک کار نه کوي، څوک معلومات نه لري او نه یې وړاندې کوي. که څوک معلومات هم لري خپل ځان سره ساتي. خو زه غواړم چې تر نورو یې ورسم. زه په حالت کې نه یم چې مثلا زه تاسو ته اوس ووایم چې او زما اوس په انټرنیټ باندې فلانی کاروبار روان دی او زه داسې یم، زه هسې یم، زه پیسه دار یم او زه دا یم هغه یم. زه هېڅ هم نه یم، خو زه غواړم چې زه یو ځای ته رسېږم، ته هم له ما سره یو ځای ته ورسېږي. همدې لپاره تا ته وایم چې په لومړي سر کې په موضوع باندې ډېره پلټنه وکړه. نو لومړی خو هغه څه وړاندې کړه چې تا زده دي، له نورو سره یې شریک کړه. که بیا چیرې پوهېږي چې مثلا یو بله برخه انتخاب کولی شي چې په هغې کې ښه کار کولی شي او ښه پرمختګ کولی شي، همغه برخه انتخاب کړه. نو ویډیو ترې جوړه کړه او مخکې لاړ شه. د ویډیو جوړولو لپاره همدغه ستا ټلیفون چې وځي په لاس کې دی همدا بسنه کوي، هېڅ ته اړتیا نه لري، نه کمپیوټر ته، نه لپټاپ ته، نه ټابلیټ ته، نه میز ته، نه ښایسته ګروپونو ته او نه هم دا ډول کوم میکروفون چې شته، هېڅ ته اړتیا نه لري. نه داسې کامرې ته اړتیا لري چې ته به حتما پکې یوه کامره ولګوې او به ته ویډیوګانې شروع کړې. دغو شیانو ته یوه ته هم اړتیا نه لري. البته دا میک دومره خاص ارزښت نه لري، ټول هلته 15 یورو شاوخوا ما اخیستې وه، لکه چې خو ښه کار ورکوي فکر کوم. نو بیه یې دومره ډېره نه وه، ولې نتیجه چې ګورم ډېره ښه دی. نو تاسې هم کولی شئ یو ارزان شیان پیدا کړئ ځان لپاره او هغو باندې کار پیل کړئ او مخته لاړ شئ ورسره. نو که چیرې تاسو همدغه شته امکاناتو باندې کار پیل کړئ، مخکې لاړ شئ، نو دا به ستاسو لپاره ډیر ښه وي. ځکه به ښه وي چې تاسو په راتلونکي کې یوه انګېزه پیدا کوئ ورته، بیا شیان که نوي هم کوئ څه خبره نشته دی. ولې که دا تاسې د اوس نه لاړ شئ، ځان ته د لوړو پیسو کامره واخلئ یا ښه غټ تلیفون واخلئ چې هغې کې تاسو غواړئ ریکارډونه شروع کړئ او ځان ته ښایسته میز، چوکۍ، هر څه آماده کړئ کېږدئ، نو دا به یو څه ستونزمنه تمامه شي ستاسو لپاره. ځکه چې هم به ستاسو نه ډېرې پیسې مصرف شي، هم به تاسو هغه کار ته لیوالتیا ډېره ونه ښیئ، بیا به تاسو ورکې ستړي شئ ژر. که چیرې زه تاسو ته وایم چې دغه میز او دا چوکۍ چې تاسو اوس په دې ویډیو کې ګورئ ما سره، دا لومړی ځل دی چې زه په خپل میز او خپله چوکۍ باندې یوه ویډیو جوړوم، ویډیو ډکوم. زما 2 کاله کېږي شاوخوا چې زه 2 کاله نه زیات شو چې دلته یم او په ټولنیزو رسنیو کې کار کوم. ما اوسه پورې یو میز، یو چوکۍ، یوه ښه ګروپونه دا سیستم ما هېڅ کله نه و لرلی. لومړی ځل دی چې ما لږ غونته ځانته ګروپ برابر کړی دی او دا ډول مې ځانته یو میز برابر کړو سره د چوکۍ او ټلیفون خو مې مخکې نه لرلو. نو زه دا ریکارډ اوس هم په ټلیفون باندې کوم، اصلا زه کومه خاصه کامره نه لرم، یوازې ایډیټ غواړي چې تاسې کولی شئ یو نرم ایډیټ ورسره وکړئ، هر څه ښه سم صحیح راولئ. او بله خبره دا چې تاسې کولی شئ چې پرته له دې چې تاسې ویډیوګانې وکړئ، ریکارډونه وکړئ، د خپل ټلیفون له لارې تاسې د AI له ذریعې څخه ډېر کارونه ترسره کولی شئ چې حیران به مو کړي. اوس په نن سبا زمانې کې هغه ویډیوګانې چې خلک یې په طبیعي شکل باندې ډکوي دومره نه لیدل کېږي، لکه څومره چې په AI باندې ویډیوګانې جوړېږي هغه ډېرې لیدل کېږي او خلک ډېرې پیسې هم ترې نه ګټي. نو زه به په بله ویډیو کې 15 دانې هغه موضوعګانې هم تاسو ته ووایم چې تر ټولو ښې دي، اسانه دي او زر پیسې ورباندې ګټلی شئ او ښه پرمختګ پکې کولی شئ
ټول کارونه وړیا دي اصلا پیسې نه غواړي تاسو مثلا ویب سایټونو ته لاړ شئ پیسې ورکړئ هلته تاسو پکې ویډیوګانې جوړې کړئ بیا هغه نه بعد تاسې راشئ هغه خپرې کړئ نو هغه به تاسو لپاره دروند تمام شي نو زه به هڅه وکړم چې په راتلونکي ویډیو کې تر ټولو هغه ساده او اسانې لارې چارې برابرې کړم تاسو ته وښیم چې ورباندې څنګه کولی شو ویډیو جوړه کړو البته ډېر شیان شته دي په دې برخه کې به موږ ورباندې بحث کوو تشریح کوو به او تاسو ملتیا غواړم تاسو به تر پایه راسره پاتې کیږئ نو زه مطمئن یم ځکه چې دا کار داسې یو کار نه دی چې زه وایم ساتیري لپاره اوسیږي دا د یو زده کړې سیستم دی که څوک وغواړي نو تر پایه هم راسره پاتې کیږي خپل نظر هم راسره شریکوي دا ویډیو تر بل چا هم رسوي ځکه زه له دې چینل څخه کوم داسې خاصه توقع یا تمه نه لرم چې زه به په دې باندې ډېرې پیسې وګټم دا خو معلومه خبره ده چې افغانان بیا په دې برخه کې پښتانه دومره نشته دي چې هغوی ډېر راشي په دې برخه کې ویډیوګانې وګوري او دا موضوع ډېره مخته لاړه شي خو خیر پاره زه لګیا یم په نور برخو کې هم کار کوم او تاسو ته هم وړاندیز کوم چې په نور برخو کې کار وکړئ نه یوازې دا چې مثلا تاسو خپل ځان نه ویډیو وکړئ او یوه خبره بله درته کوم چې دا ډېره اړینه او ضروري ده کله چې ته غواړې کار پیل کړې شاوخوا خلکو ته دې مه وایه کله چې زمونږ په خپله پښتنو کې دا ډېر یو بد رواج دی او بد عادت دی چې کله ته یو کار کوې او یو بل ملګري سره دې پرې مشوره کوې هغه درته دستي منفي نظر وړاندې کوي که ته ورته وایې چې زه غواړم یو یوټیوب چینل جوړ کړم اوهو یوټیوب نه چا پیسې ګټلي دي انټرنټ نه چا پیسې ګټلي لیونی شوی حساب دې کار نه کوي زه به دلته کې تاسو ته یوه ساده او یو په زړه پورې یو مثال هم وړاندې کوم چې ډېر جالب هم دی زما لپاره ما چې دا کار پیل کړی او ما هېچا ته نه ویلي چې زه په یوټیوب کې کار کوم یا مثلا زه په انټرنیټ کې یا ټولنیزو رسنیو کې کار کوم اول وختو کې خپل مخ نه ښودو حتی که چا به ویلي چې دا غږ ستا دی ما ورته ویلي چې زه نه یم پکې زه دا کاران نه یم زه چې دا کار کولی شم فلان بستان که نه ما به ځینې ویډیوګانې جوړولې نو ما به چا ته ځان نه ښودو بیا دې کې چې شو لږ وروسته زما کورنۍ هم پوه شو البته چې زه ویډیوګانې کوم او خپروم نو بیا ما نه پوښتنه وکړه چې ته ولې دا کار کوې یا پلان بستان که نه خو ما سره ډېر بحث هم ونه کړو خیر بهرحال ما یو بل هلته یو ورور و چې هغه ته مې وړاندیز وکړو ما ته دا کار پیل کړه ما لاړ شه درس یې ووایه نو هغه چې کله غوښتل چې لاړ شي درس یې ووایي شپږ میاشتنی درس یې و فارمیسون یې و په افغانستان کابل کې نو هغه چې کله غوښتل دا کار ترسره کړي کور کې ټول مخالفت وکړو چې ته وځې ته به اوس موږ ته انټرنټ نه بیا پیسې ګټې یو کال پوره کېږي چې هغه کوم چا چې مخالفت کولو هماغه نفر اوس خپله په ټولنیزو رسنیو کې فعال دی او ښه فعالیت هم کوي یا کوم کاروبار چې لري خپل تجارت چې لري هغه ټولنیزو رسنیو ته وړاندې کړی دی او له هغې له طریقه دی ډېر مخته تللی دی نو دا خبره مې دې لپاره درته وکړه چې تاسو لومړی خلکو ته وخت مه ورکوئ خلکو سره مشورې پرې مه کوئ چې زه غواړم دا کار ترسره کړم البته ما خپله په ژوند کې یعنې تاسو به هم دا تجربه کړي وي زه نه غواړم چې هر څه ځان ته ربط ورکړم که نه ځان ته مې یوازې ګوته ونیسم تاسو به هم دا تجربه کړي وي چې کله موږ یو کار ترسره کوو او یو چا ته وایي چې دا کار کوم اول موږ نږدې خپل خپلوان ملګري موږ له هغې کار نه زړه توروي موږ ډېر داسې کم ملګري لرو زه خپله شخصي په ژوند کې ډېر داسې کم ملګري لرم چې ما یو کار نه ورته ویلي ما ته ویلي چې هو دا کار کېږي ترسره کوي زه چې ځو مخته شو نو ډېر کم داسې څوک پیدا کېږي تاسو سره نو دا خلک به هم تاسو په سلو کې یو دوه درې لا پیدا کوي خو مه ورپسې ګرځئ اول وختونو کې تاسو خپل کار ته دوام ورکړئ پیل یې کړئ البته زه په اول وختونو کې خبرې ځکه ډېرې کوم چې تاسو ته دغه لاره پاکه شي هغه څه چې ما په خپله زده کړي دي یعنې ما ورباندې وخت ایښی دی دا زه ښایي راځم تاسو ته په 10 دقیقو 15 دقیقو 8 دقیقو 15 دقیقو ویډیو کې درته تشریح درکوم نو دا زما لپاره د افتخار ځای دی چې زه یو څه زده کوم او تر تاسې در رسوم ښایي په دې باندې ما میاشتې کلونه وخت تېر کړی چې ما یو څه زده کړي پکې ولې تاسو ته په څو شیبو کې وړاندې کوم نو د دې لپاره مې دا خبره تاسو سره شریکې کړې چې تاسو خو اوس ولیدل چې یو اکاونټ څنګه جوړېږي یو نوی اکاونټ مو جوړ کړو هغې کې مو هر څه چې کوم د لومړي سر لپاره اړتیا وه هغه مو ورته ولیکل ورته اپلوډ مو کړه خو دې کې ډېر نور څه شیان شته دي چې باید زده یې کړو هره ویډیو کې به مونږ مختلف سکرین شاټونه لرو د سکرین له لارې به تاسو ته دغه تشریح درکوم نو تر بلې ویډیو په لاس سپارم ښې چارې ښه وختونه البته بله ویډیو له لاسه مه ورکوئ ځکه چې هغه به د موضوعګانو ویډیو وي 15 موضوعګانې به زه راوړم او تاسو ته به در ښیم چې خلک ترېنه څومره پیسې هم ګټي او هغه به هم زه تاسو ته ښیم چې څومره درآمد ترېنه لري او څومره وخت تاسو کولی شئ لږ تر لږ هغې موضوع باندې برلاسي شي او پکې بریالي شئ نو تر بلې ویډیو په لاس سپارم ښې چارې ښه وختونه په ځان مو پام کوئ الله پامان